ملګری غړی شفیع الله شاهین ته بلنه ورکوم چې راشي خپل نظم ووایي. شفیع الله شاهین. زما دې قسم وي که زه مړ سوم نو به وي، زما دې قسم وي که زه مړ سوم نو به وینې خپلوان خو پرېږده چې دښمن به لا پر ما ژړېږي. ډېره مننه کوم مشرانو په اجازه سره نظم دی چې مرګیه څنګه انسانان دي وړل، مرګیه څنګه انسانان دي وړل، څنګه ښایسته ښایسته ځوانان دي وړل، مرګیه څنګه انسانان دي وړل، څنګه ښایسته ښایسته ځوانان دي وړل، و دښمنانو ته سرور و هغه دا څنګه داسې بهادران دي وړل، و دښمنانو ته سرور و هغه دا څنګه داسې بهادران دي وړل، دا به منې چې فرشته دي وړل، دا به منې چې فرشته دي وړل، د هر پښتون د زړه ټوکړه دي وړل، د دې سپرلي په ډک باغونو کې تا خاص د کرېټ د سر دانه دي وړل، د دې دا به منې چې فرشته دي وړل، د هر پښتون د زړه ټوکړه دي وړل، د دې سپرلي په ډک باغونو کې تا خاص د کرېټ د سر دانه دي وړل. والله که هېڅ د هېرېدو سړی وي، والله که هېڅ د هېرېدو سړی وي، والله به دا د صفتو سړی وي، له حده ګوره چې ظاهر یې نه کړي دا به والله د جنتو سړی وي. شعر دی چې له حده د پښتون د زړه ټوکړه مې درلېږلې، له حده د پښتون د زړه ټوکړه مې درلېږلې، ظاهر چې درنه نه شي فرشته مې درلېږلې، زخمي وجود یې لږ ورته ټکور کړی ګریوانو، زخمي وجود یې لږ ورته ټکور کړی ګریوانو، دا ډېره ځورېدلې جنازه مې درلېږلې. پوهېږم چې موږ به هم ضرور درته یادېږو، پوهېږم چې موږ به هم ضرور درته یادېږو، ما هم د اوښکو ډکه، ما هم پیاله د اوښکو پیمانه مې درلېږلې، زما دې هم قسم وي دا، زما دې هم قسم وي، زما دې هم قسم وي زه به ستا په شان خدمت کړم، زما دې هم قسم وي زه به ستا په شان خدمت کړم، وطن به جوړومه دا وعده مې درلېږلې. او عمر صاحب یو شعر راولېږي اوس یې هغه په توقع کې ولیکي چې د انقلاب د اسمان لمر وفات شو، د انقلاب د اسمان لمر وفات شو، د باچا خان بابا عسکر وفات شو، د انقلاب د اسمان لمر وفات شو، د باچا خان بابا عسکر وفات شو، سترګې به څوک په تور نمرود راکاږي، سترګې به څوک په تور نمرود راکاږي، سپېڅلی زوی چې د آزار وفات شو، او شین اسمانه ته خبر یې که نه، شین اسمانه ته خبر یې که نه، زموږ چنار زموږ ګودر وفات شو، او زما خیالي بسم الله جانه یاره، زما خیالي بسم الله جانه یاره، ستا سره سم عمر صاحب وفات شو. ډېره مننه.